مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت واقعات بیانول او بیا مو وویل چې د هجرت اته مهمه نقطې به درته بیان کو. چې اوله نقطه دا و، هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه را معلومیږي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اختیار کړي چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د محبت اندازه را باسي چې دی رضی الله تعالی عنہ تر ټولو اصحابو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې وو او پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنہ د خلافت ور او لایق وو چې دغه مفهوم تایید او تاکید بیا په ورسته کې نور ډیر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضی کې د لمانځه د امامت لپاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بیل در رضی الله تعالی عنہ څخه بل څوک نه کوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای نو ابو بکر به می د ځان خلیل ګرځولای وای. رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه امتیاز ور او لایق ګرځولی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو، بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل تر هغه به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زور نسم. دا د پاره د دې کپه دغه غار کې یو سرونکی حیوان مار او لړم یا یو بل خطر چې و انسان ته ضرر رسوي موجود وي، دی رضی الله تعالی عنہ بخپل ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قربانی کی او ومولیده چې څنګه خپل مال، خپل زوی، خپل لور، خپل مولا او خپل شپانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خدمت لپاره په دغه تکلیفي او خطرناک سفر کې منظم کړي او ګمارلي و. او قسم په الله دغه کار او قربانی پر هر هغه مسلمان چې پر الله او رسول الله ایمان لري واجب او لازم دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. یعنی یوستاسي تر هغه کامل ایمان نه دی راوړي یا کامل مؤمن نه دی
تر څو چې زه هغه ته تر خپل اولاد، خپل مور او پلار او ټول خلقو خوش او محبوب نسم. مسلمانانو ښه متوجه سي او خپل ایمانو ته مو وګورئ. دوهمه نقطه، یو مسلمان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د هجرت په مابین کې مقارنه او موازنه سره کوي، او په زړه کې به دا پوښتنه ورته پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولی په ښکارا سره بیل بیری او ورختای هجرت وکړي، او کفارو ته لا دا تحدي هم ورکول چې زه په هجرت رهیم، د هر چا په زړه کې که یو شی سته هغه دې راپسې راسي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پټه او په ډیر احتیاط سره هجرت وکړي. ایا د عمر رضی الله تعالی عنہ جرأت تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیات او ډیر وو؟ د هغو په جواب کې وایم عمر رضی الله تعالی عنہ او بل هر مسلمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره فرق لري. د هر چا تصرف یو شخصي تصرف بلل کیږي، د هغه تصرف د امت مسلمه د پاره نه قانون ګرځول کیږي او نه شریعت. د هغه خوښه ده کومه طریقه او وسائل چې د هغه د قوت، جرأت، ایمان او حال سره وړ او مناسب وي هغه د ځان د پاره اختیار کړي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشرع دی، یعنی د علیه الصلاة والسلام ټول تصرفات زموږ د پاره دین او شریعت بلل کیږي. نو ځکه د علیه الصلاة والسلام ټول اقوال، افعال، صفات او تقریر د شریعت دوهم مصدر بلل کیږي. زموږ د دین او شریعت اول مصدر قرآن دی، دوهم مصدر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم افعال او اقوال دي. نو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې هجرت کړی وای لکه عمر رضی الله تعالی عنہ، نو به خلق داسې ګمان کولای چې د هجرت لپاره دغه هغه واجبه طریقه ده. احتیاط او حذر نه دی روا. د بیرې په وخت کې باید څوک پټ نسی. حال دا چې الله عزوجل په دې دنیا کې خپل شریعت پر اسباب قائم کړی دی. که څه هم په حقیقت کې هغه چې موږ ایمان پر لرو اسباب هم د الله عزوجل په اراده سره برابرېږي او کار کوي، خو مسبب الاسباب رب عزوجل دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول هغه طریقې او مادي وسایل استعمال کړه چې بشري عقل په دغه حالاتو کې د هغه تقاضا کوي. هیڅ یو داسې وسیله نه پرېښول چې هغه نکړه استعمال. علی رضی الله تعالی عنہ یې امر کوي چې د علیه الصلاة والسلام په بستر کې پریوزي او هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټو پر ځان واچوي، او بیا یو مشرک پس له هغه څخه چې امین یې وبلی د دې د پاره نوکر کوي چې پر یو داسې نامعلومه لار یې بوزي چې د دشمنانو په زړه کې نور ګرځي، او بیا یې 3 ورځې په غار ثور کې په پټه سره تیر کړي، او داسې نور احتیاطات چې عقل د هغو تقاضا کول. دا ټول د دې لپاره چې دا واضحه او ښکارا سي چې پر الله عزوجل ایمان د اسباب د استعمالولو سره ضد او منافی نه دي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول احتیاطات یا د اسباب استعمالول د بیرې په سبب نه و، او نه دا په خیال کې ورګرځیده چې د مدینه منورې تر رسیدلو د مخه دي د مشرکانو په لاس کې گرفتار شي. او زموږ دغه ادعا د پاره دلیل دادی پس له هغه څخه چې ټول مادي اسباب پای ته ورسېده او مشرکان د هغه غار پر شاوخوا را وګرځیده چې هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګری پټ و. که یو د مشرکانو سر ورکشته کړی وای دوی به لیدلی وای. دلته نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر زړه بیره غالب شو. البته دا بیره هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سبب و، نه د خپل ځان. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څورته وویل، وی فرمایل یا ابا بکر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. یا ابا بکر د هغه دوه په باره کې څه فکر کوي چې دریم یې الله وي؟ کله یو چا اعتماد پر هغه اسباب او احتیاطات وي چې د برابر کړی دي، په دغه حال کې یو څه بیره ورته پیښیږي، نو دا معلومه خبره ده چې دغه ټول احتیاطات او د اسباب استعمالول
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې لپاره وکړه چې دا یې هغه د شریعت او قانون جوړولو وظیفه ادا کړه او پس له دغه احتیاطاتو او اسبابو یې زړه په الله پورې تړلی وو او د هغه رب پر ساتنه او توفیق توکل او اعتماد وو. دا د پاره د دې چې مسلمانان په دې پوسي چې په هر کار کې باید اعتماد پر الله عز وجل وي، مګر هو دغه اعتماد د دې سره ضد او منافی نه دی چې د هغه اسباب څخه هم کار واخیستل سي کوم چې الله عز وجل په دې کون کې اسباب ګرځولي دي. او یو بل ښکاره او روښانه دلیل چې موږ پر دغه موضوع وایو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حالت دی کوم وخت چې سراقه پسې ورسېدی او د علیه الصلاة والسلام د وجلو اراده درلوده. کواقعا هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې بیره وای او دغه احتیاطات یې د بیرې په واسطه سره وای، نو اوس په دغه حال کې چې دشمن پسې ورسېدی یو څه بیره ورته پیښه شوی وای، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې هیڅ احساس نه کاوه، بلکې په خپل قرآن ویلو او د خپل رب سره په مناجات مشغوله و. ځکه د علیه الصلاة والسلام دا یقین وو چې هغه الله چې د علیه الصلاة والسلام په هجرت سره امر کړی دی هغه د دشمنانو او د هغو د شر څخه ساتي. درېمه نقطه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې لپاره په مکه مکرمه کې پریښاوه چې هغه امانتونه وخپل خاوندانو ته ورسوي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پراته و. دا یو ښکاره دلالت پر هغه عجیب تناقض کوي چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې درلودي، په داسې حال کې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق نه کاوه. د درواغو، سحر او جنون تهمتونه پر ویل. د بل طرفه دوی پر خپل شاوخوا تر د علیه الصلاة والسلام بل صادق او امین نسوای پیدا کولای چې خپل امانتونه ورسره کشیږي، نو یې خپل مالونه او قیمتي شیان بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا سره نه ایښول، چې دا پر دې دلالت کوي چې د دوی کفر د شک په سبب نو چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر صدق او رښتیا ویلو درلودي، بلکې د دوی انکار او کفر د دوی د تکبر او حق تر پښو لاندې کولو په سبب دوی پر خپل ریاست بیریدل، نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت څخه سرکشي کول. څلورمه نقطه عبد الله ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه چې د مکه مکرمه او غار په مابین کې تګ او راتګ کاوه، په مکه مکرمه کې اخبار ټولول او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار ته ورول او خوري اسماء رضی الله تعالی عنها چې د دوی د خورو اهتمام کاوه او دغه سفر د پاره دوی ته د دوی د ضرورت شیان برابرول. مشت د لارښوونه کوي چې پر هر ځوان مسلمان کنر وی کښزه د الله عز وجل په لار کې د اسلام د اوامرو د تحقق د پاره او د اسلامي ټولنې د جوړولو د پاره دا لازمه او واجب ده چې خپل انتهایی کوشش وکړي. یوازې دا نه ده کافی چې یو انسان پر خپل ځان سره راګرځي فقط شخصي او ځاني عبادتونه ادا کوي، بلکې پر هر مسلمان دا لازمه ده چې خپل ټول قوت او طاقت او خپل د پوهې تخصص د اسلام په لار کې قرباني کړي، چې دغه قرباني په هر عصر او زمان کې د اسلام او مسلمانانو د ژوند لپاره د ځوانانو مزیت او سرلوړی وي او دا فخر باید د ځوانانو په نصیب وي. کته هغه کسانو ته وګورئ چې د دعوت او جهاد په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا و به ویني چې اکثریت د هغو خلقو داسې ځوانان و چې د ځوانۍ اولی مرحله یې نه وي تیر شوي، خو دوی خپل ټول قوت او طاقت د اسلام د نصرت لپاره او د اسلامي ټولنې د جوړولو لپاره هیڅ نه دی درېغولی. ځوانانو وش او بیدار شي. پنځمه نقطه هغه واقعه ده چې وسراقه او د دوا آسته هغه وخت پیښ شو چې دای پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې ورسېدی. موږ باید پوسو چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خارق العاده هغه معجزو څخه ده چې د حدیث امامانو د هغه پر صحت
او را نقلولو اتفاق کړی دی چې د هغو په مقدمه کې امام بخاری او امام مسلم دي. نو دا معجزه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و نور معجزو ته ورزیاته کړه. شپږمه نقطه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په قصه کې د نور معجزو ترڅنګ ښکارا او بارزه معجزه هغه معجزه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه هغه وخت راووتی چې د مشرکانو ځوانان شاوخوا د علیه الصلاۃ والسلام پر کور راګرځېدلی و او د علیه الصلاۃ والسلام د وجلو په انتظار و. خو الله عز وجل د دوی ټول سترګې په خوب داسې وروتړلې چې یو هم ونه لیدي. یوازې دا نه چې نه ولیدي بلکې د دوی دغه مؤامره او توطئه د مسخره کولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی ټول سرونه په خاور ور ډکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مابین څخه په داسې حال کې تیر سو چې د الله عز وجل دا قول یې تلاوتاوه چې فرمایي وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. دغه معجزه د هغه وخت او هر زمانه و کفارو ته د یو اعلان په مثال سره ده چې هو تاسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه و پیروانو ته د دین او دعوت په لار کې د یو څه مودې د پاره تکلیف او آزار ورکولای شي. خدا دا معنا نه لري چې الله عز وجل دوی پریښول او هیڅ کله بیا دوی نصر او کامیابی نشي لیدلای. مشرکانو او د دین ټول دشمنانو ته دا نشایي چې د یو څه مودې د پاره د مسلمانانو په وجلو او آزارولو خوشاله سي. فإن نصر الله قریب، بشک چې د الله عز وجل نصرت ډېر نږدې دی او ممکن دغه نصرت وسائل په هر لحظه کې د الله عز وجل په اراده موجود او آماده سي. اومه نقطه دغه د هجرت په قصه کې موږ ولیده چې د مدینه منورې مسلمانانو کنر وکښزي کلویان وک کوچنیان په کم شدید محبت سره او د زړه په اخلاص سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال او شراغلی وکي. دوی هر ورځ د خپل کورو څخه تر مدینه منورې د باندې وتل او د لمر تر سوځونکو شعاع لاندې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ په انتظار تر ماپښینه پورې ولاړ و. کوم وخت چې به ګرمي ډیره زیاته سوه او د ورځې ډیره حسابه تیره سوه نو به خپلو کورو ته ولاړه چې د سبا د انتظار دپاره آمادګي ونیسي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته ورسېدی د مسلمانانو په زړونو کې احساسات او عواطف پر جوش راغله او په ژبه سره یې د علیه الصلاۃ والسلام د استقبال او شراغلي قصیدې او ترانې ویلې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دوی د محبت په بدله کې محبت ورکاوه تر داسې اندازې چې د بنی نجار هلوکان شاوخوا پر راګرځېدلي و او د استقبال یا شراغلي ترانې ویلې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل آیا تاسو زما سره محبت لرئ؟ ما خوښ لرئ؟ په والله زما زړه ستاسو سره محبت لري. دغه صحنه او کیفیت مشتدار شي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت یوازې د علیه الصلاۃ والسلام په متابعت کې نه دی بلکې محبت د متابعت اساس او باعث دی. کچیر عاطفه او محبت په زړه کې نیوي د متابعت د پاره شوق نه پیدا کیږي. هغه قوم خطاوتلی دي چې وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت بل معنا نه لري بل متابعت او اقتداء څخه او دوی دا هېره کړې ده چې متابعت بل قلبي محبت څخه نشي کېدلای او هغه شی چې تاو متابعت ته ورکشوي هغه قلبي محبت دی چې احساسات او عواطف دې پر شور راولي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ایمان اندازه د علیه الصلاۃ والسلام په محبت سره شوولې ده. هغه چې فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. یعنی یوستاسي تر هغه کامل ایمان ندی راوړي یا کامل مؤمن ندی
ترڅو چې زه وهغه ته تر خپل اولاد، خپل مور او پلار او ټولو خلقو خوش او محبوب نسم. نو محبت اساس د متابعت دی. اتمه نقطه، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په کور کې وو، موږ ته د هغه محبت چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي یو بل شکل راښکاره سو. او هغه شی چې د هغه محبت څخه دلته زموږ مقصد دی، هغه د ابو ایوب او د هغه د ښځې هغه تبرک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوړلو په لوښي کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه براوړه سو، د هغه علیه الصلاة والسلام د ګوتو په ځایو پسې به د تبرک دپاره ګرځېده. نو د دې څخه دا را معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په آثارو تبرک کول یو مشروع کار دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه مقرره کړی دی. ورونو، د هجرت پر قصه به په دغه اندازه تفسیره سره کفایت وکړو. خدا دې تاسو ته معلومه وي چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم پر هر موضوع تاسو دغه تفسیره کولای شئ او احکام ځنې را ایستلای شئ. سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم فقط قصه او تاریخ نه دی چې فقط ویل یا اوریدل دي، بلکې دا زموږ د پیغمبر او پیشوا ژوند او زموږ د شریعت د جوړولو مصدر او مرکز دی. هر څونه چې فکر پکې کوي او هر څونه چې څېړي، په هغه اندازه مو دینی معلومات پراخه کیږي او پر هغه اندازه احکام ځنې را ایستلای شي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر قول او هر فعل زموږ د پاره دینی او تشریعي حکم لري. زموږ مسلمانانو د دین، شریعت، قناعت او تسلیمېدو د پاره فقط دغه کافي دي چې وویل سي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې فرمایلی دي، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې کړی دي. دغه زموږ دین او شریعت دی. نو سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم چې هر څونه څېړي، پر هغه اندازه احکام ځینې را ایستلای شي. ورونو، تر دغه ځایه موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت اولنی 14 کاله چې د مکې مکرمې ژوند یا دوره ورته ویل کیږي پای ته ورساوه، او اوس د مدینې منورې په ژوند یا دوره شروع کوو. وبالله التوفیق. او پر راتلونکي بحث کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې د ژوند حالات مطالعه کوي یا واوري. وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم. د مدینې منورې ژوند، محترم ورونو، ممکن د مدینې منورې ژوند او زمانه و درو مرحلو ته تقسیم کو. اوله مرحله دا هغه مرحله ده چې په هغه کې فتنه او مشکلات و. په دغه مرحله کې د داخله څخه مشکلات و او د خارجه څخه د اسلام د دشمنانو حمله وي، چې دغه مرحله د حدیبیه تر صلح پورې دوام وکړي. او دا صلح د هجرت د شپږم کال د ذوالقعده په میاشت کې و. دوهمه مرحله دا هغه مرحله ده چې د مشرکانو د مشرانو سره د نه تعارض یا جنگ نه کولو فیصله وسوه، چې دغه مرحله ته مرحله الهدنه ویل کیږي. او دا مرحله د هجرت د اتم کال د روژې په میاشت کې د مکې مکرمې په فتح سره پای ته ورسېده. او په دغه مرحله کې د شاوخوا پاچاهان و اسلام ته دعوت وه. درېمه مرحله هغه مرحله ده چې په ډلو ډلو خلق د الله عز وجل و دین او اسلام ته داخليده. قبائل او اقوام په دسته جمعي او د ډلو پر شکل و مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د پاره راتله او په اسلام مشرفه کېده، چې دې مرحله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت پورې دوام وکړي، چې دغه رحلت د هجرت په 11 کال او د ربيع الاول په میاشت کې پیښ شو. اوس راسي د مدینه منورې د ژوند اوله مرحله وڅېړو. دا هغه مرحله ده چې د هجرت په شروع کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د پاره نوې ژوند شروع کیږي. د هجرت څخه یوازې دا مقصد نه و چې مسلمانان د تکالیف او آزارو، مشکلاتو او پسخندو څخه ځان خلاص کړي، بلکې هجرت
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د پاره دا موقع هم ورکړه چې د یو امن او امان په شار کې یو نوې ټولنه جوړه کړي. نو ځکه پر هر قدرت لرونکي مسلمان دا فرض و چې دغه نوې ټولنې او نوې وطن په آبادولو او جوړولو کې حصہ واخلي او خپل ټول وس او توان دغه مقصد د حاصلولو لپاره وشندي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټولنې د جوړولو لپاره امام او قائد لارښوونکی او هادي دی او بل منازعه او اختلاف دغه کارو مشري د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. هغه قومونه چې په مدینه منوره کې اوسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره معامله و پر درې قسمه و چې د هر قوم حالت نسبت د هغه بل قوم و حالته ډېر واضح فرق او مختلف شکل درلودي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر قوم یا هر ډلې د پاره خاص مسائل درلوده چې د هغه بل قوم او ډلې د مسائلو څخه مختلف او بل شان و. او دغه درې قسمه ډلې داسې وي. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غوره او مکرم پاک او صالحه اصحاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دوهم هغه مشرکان چې تر اوسه ایمان نور راوړي او دوی د مدینه منوره د اصلي قبایلو غړي او افراد و بلکې ځینې مشران هم و. دریم يهود چې يهود بیا په خپل درې قبیله و. اولا هغه مسائل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو په سبب د هغو سره مواجه او مخامخ وو هغه دا چې د مدینه منوره د ژوند کیفیت په تمامه معنا د هغه کیفیت او حالت څخه مخالف وو چې دوی په مکه مکرمه کې درلودي. مهاجر مسلمانان چې په مکه مکرمه کې وو که څه هم دوی یوې کلمې سره را جمع کول او د ټولو هدف یو وو مګر دوی په مختلفو کورو کې سره پاشلي وو، مظلومه وو، ذلیله وو، شړل سوي وو. دوی د هیڅ شي قدرت نه درلودي. امر او حکم د دوی د دین د دشمنانو په لاس کې وو. نو دغه مسلمانانو نسوای کولای چې یو نوې اسلامي ټولنه په هغه ماده او شرایطو سره جوړه کړي چې هر انساني ټولنه ضرورت ورته لري. نو ځکه موږ وینو کم قرآنی سورتونه چې په مکه مکرمه کې نازل شوي دي فقط د اسلام مبادی یا هغه اولنی شیان بیانوي او داسې اسلامي اوامر یا قوانین پکښې دي چې هر فرد یې په انفرادي ډول سره عملي کولای شي. په هغه اوامرو کې شو او د خیر وکارو ته خلق هڅول کیږي. مسلمانان په شو اخلاق امر کیږي. د رذائل او کشتو کارو څخه منع کیږي. مګر په مدینه منوره کې د اول ورځ څخه د مسلمانانو حکم د دوی په خپل لاس کې وو او هیڅ پر دوی حکم او تسلط نه درلودي. نو اوس و دوی ته دا موقع برابر شو چې د تمدن او آبادی په کارو مشغول شي. د معیشت او اقتصاد، د حکومت او سیاست په کارو مشغول شي. جنگ او صلح ته متوجه شي. د حلال او حرام، عبادت او اخلاق او داسې نور دینی او دنیوي مسائل په پراخه اندازه زده او عملي کړي. دوی ته اوس موقع مساعده شو چې یو نوې اسلامي داسې ټولنه جوړه کړي چې د ژوند په ټولو امورو او مرحلو کې د جاهلیت د ټولنې سره فرق ولري بلکې په ټوله عالم انساني کې تر هرې ټولنې ښه او بهتره وي. او دغه د دوی ټولنه د دوی اخلاق او معاملات د اسلامي دعوت لپاره یو ښه مثال او نمونه وي. هغه څه ټولنه جوړه کړي چې دوی د هغې د جوړولو لپاره لس کاله په مکه مکرمه کې قسم قسم عذابونه او تکلیفونه ګاللي وو. او دا دې هم درته معلومه وي چې دغه سالمې ټولنې جوړول نه په یو ورځ کې امکان لري، نه په میاشت او کال کې، بلکې دغه ټولنې د جوړولو لپاره ډېر وخت پکار دی چې په هغه اوږده موده کې شریعت او قانون جوړ شي او په تدریج سره د هغه شریعت په عملي کولو خلق تربیه کړي شي چې دغه شریعت جوړونکی الله عزوجل وو، چلونکی، جاری کوونکی او شوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو
جوړونکی الله دی، چلونکی جاری کوونکی او ښوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. او صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم دغه شریعت او قانون په پراخه زړه سره قبلاوه. د هغه احکام یې پر خپل ځانو عملي کول. د دغه مؤمنانو په باره کې الله عزوجل د سوره انفال په 2 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا. یعنی حقیقي مؤمنان هغه کسان دي کوم وخت چې پر دوی الهي آیاتونه وویل سي نو د دوی ایمان په زیات سي. خیر، دغه مسائل تفصیل زموږ د بحث موضوع نه ده، نو د ضرورت پر اندازه مو هغه بیان کړ. دا هغه لوی کار وو چې د مسلمانانو په متعلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه سره مخامخ وو چې دا د اسلامی شریعت، اسلامی دعوت او محمدي رسالت هغه اساسي مقصد او هدف وو. خو بیا هم دغه کار هغه اساسي کار وو، خو تلواري کار نو. دا کار د وخت په تیریدو سره کېدی، خو هلته نور داسې مسائل وو چې په اهمیت کې تر دې کم وو، خو تلوار یې غوښتي. هغه وخت مسلمانان پر 2 قسمه وو. یو قسم یې په خپل مځکه، خپل کورو او د خپل مالو سره وو، بل هیڅ پریشانی نه درلوده بل هغه څخه چې یو سړی په خپل کور کې د معیشت لپاره غواړي، چې دا د انصارو ډله وه. خو په خپل د انصارو په مابین کې قبیلوي شدید نفرت، د زړه عناد او عداوت د ډیر مودې څخه پروت وو. په نږدې تیرو وختو کې ډیر شدید جنگونه سره کړي وو، او د مسلمانانو هغه بل ډله مهاجرین وو چې هر شی په مکه مکرمه کې ځنې پاته وو، فقط خپل ځانونه مدینه منورې ته رسولي وو. خپل مقدس وطن او اقارب، خپلوان او عزیزان، اهل او عیال، کور او کهول، مال او منال، دولت او ثروت، صنعت او تجارت یې ټول په مکه مکرمه کې پرې ایښي وو. دلته نه د شپې د تیر ځای لري، نه د خوړلو شی، نه کار سته چې وی کې، نه مال لري چې شپه په تیره کې. او د دغه مهاجرینو شمیر لږ هم نو، او ورځ په ورځ نور هم زیاتېده، ځکه وهر هغه چاته چې پر الله او رسول الله ایمان لري په هجرت سره امر شوی وو. او دا هم معلومه خبره ده چې مدینه منوره یو غنی او ثروتمند ښار هم نو د مدینه منورې اقتصادي موازنه خرابه او متزلزله شوه. په دغه شکېدلي حالت کې اسلام دشمنو قواو تقریبا اقتصادي بندیز هم ولګاوه. خوراکي او ارتزاقي مواد یې د مدینه منورې څخه بند کړ، نو خود اقتصادي حالت نور هم خراب شو. ثانیا هغه دوهم قوم چې هغه مشرکان وو، خو د مدینه منورې د قبایلو اصلي او اساسي غړي وو. دوی پر مسلمانانو کم تسلط نه درلودي، خو په زړه کې یې شک وو او د خپل پلرو د دین په پریښولو کې متردد وو. مګر دغه حالت سره د اسلام او مسلمانانو سره په زړه کې عداوت او چم نه درلودي، او ډیر وخت نشو پرتیر چې اسلام ته داخل شو او صادقه مسلمانان شو. مګر په دغه خلقو کې داسې خلق هم وو چې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره شدید عداوت او عناد درلودي. خدای په وسه نو پوره چې خپل عداوت او دشمنی ښکارا کړي، بلکې د وخت د مراعات په سبب مجبور و چې د دوستۍ او مودت اظهار وکړي. چې د دغه خلقو مشر او رئیس عبد الله ابن ابي ابن سلول و. سمو د مخ کې د بعاث تر جنگ وروسته د اوس او خزرج قبیلو پر دې اتفاق کړی وو چې دغه عبد الله به د دغه قبیلو د پاره د پاچا او رئیس په صفت سره منی، او تر دغه د مخه هیڅ وخت داسې نه و پیښه شوې چې دغه دواړه قبیلې دي د یو چا مشرتوب قبول کړي. نو د تاج د پاره ملغلري او جواهرات سره یو ځای کړی و چې دته د پاچاهۍ تاج ور جوړ کړي او د مدینه منورې پاچا یې وګرځوي. په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راغلی او د قوم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورواوښتي.
نو د ده په ګمان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده پاچهي د ده څخه واخیسته نو خود په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر شدید عداوت درلودي او کم وخت چې ولیده چې حالات داسې سوه چې ودته پر شرک پاتې کېده نفع نه رسوي او د دنیوي ګټو څخه محرومه پاتې کیږي نو د بدر تر غزا وروسته په ظاهره مسلمان سو مګر په زړه کې هغه کافر و هر وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د آزارولو او تاوان رسولو موقع په لاس ورغله خامخا به هغه کار کاوه او د ده هغه نور ملګری چې د ده په پاچهي کې به وزیران او رئیسان وای او اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اتک سره هغه هم دغه منصبو څخه محروم شو هغه هم د سره د شیطانی نقشو او د سیسو په عملي کولو کې کومک کاوه او ډیر ځله به د مسلمانانو نوی ځوانان او ضعیف العقل کسان د خپل د سیسو د عملي کولو د پاره د لاس آله ګرځول ثالثا یا درېمه ډله چې هلته موجوده و هغه يهود و دا هغه يهود و چې د رومان د ظلم څخه وحجاز ته راغلي و که څه هم دوی په اصل کې عبرانیین و خو پس له هغه څخه چې حجاز ته راغله په ژبه په لباس په عاداتو او اصطلاحاتو د عربو سوه حتی د قبیلو او افراد نمونه هم عربي کړه د عربو سره د ښځو د طرفه دوستي هم وکړه خو پر دغه ټولو سربیره هغه خپل ذاتی جنسیت یا قومیت هم وساتي په عربو هیڅ نسوه ګټ بلکې په خپل اسرائیلی او يهودي جنسیت فخر هم کاوه او عرب به ډیر سپک او خوار بلل تر داسې اندازې چې عرب به امیین بلل یعنی وحشان او بیعقلان پست او ارازل د عربو مالونه په هر طریقه سره چې وي د ځان لپاره حلال او مباح بلل لکه څنګه چې الله عزوجل د دوی دغه قول او عقیده د سوره آل عمران په 15 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي قالوا ليس علينا في الاميين سبيل یعنی بشک دغه کتابیانو به ویل نست پر موږ باندې دغه امیانو په حق کې هیڅ ګناه چې موږ مالونه وخورو د يهودو په مسلک امیان و هر هغه چاته ویل کیږي چې يهود نه وي او دغه يهودو د خپل دین د نشرولو د پاره هیڅ حماس او احساس نه درلودي بلکې د دوی سره چې هغه دینی سرمایه پاتوه هغه فال سحر کوډي او جادو او په دغه شیانو خپل ځانونه اهل العلم او روحاني قائدان بلل په کسب او پیسې ټولولو کې ماهران او استادان و د حبوباتو او خرما د شرابو او لباسو تجارت د دوی په لاس کې و واردات غله او شراب و صادرات خرما و بیل دې څخه نور هم تجارتي او صنعتي کارونه کول او د عربو څخه یې څو چنده ګټه اخیستلې یوازې تجارت نه کاوه بلکې سود او ربا هم خوړل د عربو و شیخانو او رئیسانو ته به ډیر پورونه ورکول هغه به بیا دغه مالونه په بے پروايي سره د دې لپاره مصرفول چې شاعران یې په خپل اشعارو کې صفت وکړي او په خلقو کې نوم لوړ شي خو چې بیا به د يهودو پورونه نسوه ادا کولای نو به خپل زراعتي مځکې او باغونه پر هغو ګرو کړ څو کاله به نو تیر سوي چې دغه مځکې او باغونه به د يهودو سوه يهود د چمو او د سیسو د فساد او شیطانتو خاوندان و د عربي او همسایه قبیلو په مابین کې به فساد او شیطانت جوړ کړي په پټو چمو به په پرله پسې جنگو سره اخته کړه چې هغه به پزان نسو په او د جنگو به په کلو دوام درلودي هر وخت چې به يهودو ولیده چې د جنگ اور مړکیږي بیا به د هغه د تازه کولو د پاره شیطانتونه او فسادونه جوړ کړي او دوی به آرام ورته ناست و په دغه اور کې به د عربو سوځل په پټه خله سره لیده او بیا به د قبیلو او مشرانو ته درانه د سود او ربا پورونه ورکول د پاره د دې چې د مسکنت او غریبۍ په سبب د جنگو څخه خلاص وانخلي چې په دغه کار سره یې دوه ګټې کولې یو خو یې خپل يهودي کیان ساتلی وو او بل یې د ربا بازار تود وو چې څو چنده ګټې یې اخیستلې او به اندازې ثروت یې لاس ته راوړي
او په مدینه منوره کې د یهودو درې مشهوره قبیلې وې. اوله بني قینقاع چې د خزرج متعاهدین و او کورونه یې د نن په مدینه منوره کې و. دوهمه قبیله بنو نظیر. درېمه قبیله بنو قریظه چې دغه دوه قبیلې د اوس متعاهدین و او د مدینه منوره د باندې اوسېدل. او دا هغه قبیلې وې چې همیشه به د اوس او خزرج د قبیلو په مابین کې جنگونه پیښول او په خپل دغه قبیلو د بعاث په جنگ کې اشتراک هم وکړي. او دا معلومه خبره ده چې د يهودو څخه دا امید نه کېدی چې اسلام ته د بیل بغضه او عناد په بل سترګه وګوري. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د قوم او جنس څخه نه وو چې دوی د قومي عصبیت په سبب د هغه ترڅنګ ودرېږي. او د اسلام دعوت صالحه دعوت وو چې د پاشلو زړو په مابین کې الفت پیدا کاوه، د دشمنیو او عداوتو اور یې واژه او په ټولو کارو کې خلق و امانت او دیانت ترابلل. خلق یې په دې سره امر کول چې پاک او حلال مالونه وخوري، چې د دې ټولو معنا دا و چې د یثرب عربي قبایل باید په خپل مابینو کې الفت او محبت سره ولري. نو په دغه حالت کې خامخا دغه عربي قبیله د يهودو د هغه شیطانی اعمالو څخه خلاصېدلې. د يهودو تجارتي رونق پای ته رسېدی او هغه د ربا مالونه کم چې د دوی د سرمایه‌داري اساس او مرکز بلل کېدی حرامېدل. بلکې د دې ډېر احتمال وو چې دغه عربي قبایل وش او متوجي سي. کم باغونه او مزکی چې يهودو د ربا په معاملو ځینې اخیستي و بیرته خپل لاس ته راوړي. کم وخت چې يهود د اسلامي دعوت په مفهوم پوسوه او ویل ده چې اسلامي دعوت غواړي چې په یثرب کې استقرار او آرامي راولي، د خپل ځانو د پاره دغه ټول تاوانونه تر نظر وایسته. نو ځکه دوی د هغې ورځې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راغلی د نن په زړه کې د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره شدید عداوت درلودي. که څه هم دوی په شروع کې دغه عداوت د ښکار کولو جرأت نه درلودي، خو پس له څه مودې څخه واضحه او روښانه سو. د يهودو دغه عداوت په واضحه ډول په هغه واقعه کې ښکار کیږي چې ابن اسحاق رحمه الله د ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي. صفیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او د حیی ابن اخطب يهودي لور ده. او دغه حیی ابن اخطب د مدینه منوره د يهودو د مشرانو څخه و چې دا قصه په ورسته کې راسي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفیه رضی الله تعالی عنها سره څنګه وعده وکړي. دغه صفیه رضی الله تعالی عنها وايي زه کوچنی وم او پر خپل پلار تر ټولو اولادو ګرانو. هر وخت چې په پلار ولیدلم غیږ به راته خلاص کړه او په بغل کې به ونیولم. دغه رنګ پر خپل اکا چې ابو یاسر ورته ویل کېده هم ګرانه وم. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلی او په قباء کې یې واړول، سهار وختي زما پلار حیی ابن اخطب او زما اکا ابو یاسر ابن اخطب د هغه صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو د پاره ورغله او د لمر لویدو سره ستړي هلاک غمجن او پریشان بیرته کور ته راغله. صفیه رضی الله تعالی عنها وايي څنګه چې زه کوچنی وم د هغه پخوانی عادت سره سم می و دوی ته ور علاقه، مګر په دغه ورځ د هغه غم په سبب چې د دوی سره وو یو هم ماته ونه کتل. یوازې دا نه چې په غیږ کې ونه نیولم بلکې راته هم نه کتل. ډېر غمجن او پریشان و. صفیه رضی الله تعالی عنها د دغه ورځې خبرې بیا په ورسته کې بیانوي او وايي وامه ورېده چې زما اکا ابو یاسر زما وفلار ته وویل آیا هغه دی؟ یعنی دغه سړی هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر شوی دی؟ پلار مې ویل هو والله. اکا مې ویل آیا تا وپېژندی او یقین دې سو؟ پلار مې ویل هو. اکا مې ویل نو د په باره کې څه نیت او اراده لري؟ پلار مې ویل په والله تر څو چې ژوندی یم د دشمنی او عداوت بکوم. سبحان الله، د يهودو دغه حال دی. په حق پوهیږي او حق ور معلوم سو، مګر پر دغه واقعیت سربېره د حق سره عناد
او عداوت کوي. دا د يهودو خوی او عادت دی. د نن ورځې يهود هم هغه يهود دي او هغه عداوت. نه پوهېږم چې جاهل او بے خبره مسلمانان څنګه پر هغو اعتماد کوي. د يهودو دغه عداوت او خیانت یو بل شاهد د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ هغه قصه ده چې امام بخاری روایتوي. عبد الله ابن سلام د مدینه منورې د يهودو د لوی علماو او احبارو څخه و. دی وایي زه د خپل خاله سره ناست وم، خبر راغلی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راورسېدی. د په لوړ اواز سره تکبیر ووایه، الله اکبر. خاله په تعجب کې سوه چې عبد الله څنګه د دغه سړي پر اتک سره چې وایي نبی دی تکبیر وایي. نو خاله ورته وویل قسم دی که موسی ابن عمران راغلی وای تا به داسې تکبیر نه وای ویلی. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ورته وویل خاله دغه سړی او موسی ورونه دي، هغه نبی وو او دی هم نبی دی. خاله ورته وویل ستا پر حال دی افسوس وي، ته څنګه وایې چې دا سړی نبی دی؟ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ورته وویل هغه ټول علامې چې د نبی آخر زمان په باره کې په تورات کې ذکر شوي دي هغه ټول په دې کې موجود دي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د ټولنې یتیمان خپل اولادونه وبولي، پر سر د مهرباني لاس ورتېر کړي او اسلامي روزنه وکړي. دا ځکه چې د یتیم اوښکې د الله جل جلاله په دربار کې ډېرې درنې دي. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو اسلامي او ټولنیزه پوهه زیاتوي.